السلام علیکم ډیرو قدرمنو او زړه تراتیرو محترم اوریدونکو، هیله د جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. قلمیار اشنا یم او تاسو ته مې د جوجو ناول اوومه برخه راوړې ده، په دې تمه چې دغه برخه هم تر وروستیو شېبو راسره واورئ. په تېره برخه کې مو تر دغه ځایه واورېدل خولې ته یې لاس ونیو، ساه یې تر پزې راوخته. هغې ژړل او زه د بیلر پر مخامخ ژۍ ورته ناست وم. ما د ساه په اوبو کې د ښځې د اوښکو د لوېدو غږ اورېد. ښځې پورته وکتل، په غريو کې یې وویل: خدایه، زه د ژوند کولو حق نه لرم، نن مې خپل عزت په پیسو ورکړ. یو دم د بیلر پر ژۍ کښېنسته، پښې یې ساه ته ور وغځولې. ناڅاپه یو غږ راغلی: ادې، تږی یم. ورو مې کتل، په چوتره کې یو 4-5 کلن ببرسری هلک ولاړ و. کونډې منډه ور واخیسته، ماشوم یې پر خپل ټټر پورې ټینګ ونیو. په چیغو چیغو یې وژړل. مور ژړل، ماشوم غلی و. وروسته دواړه یوې بلې کوټې ته ننوتل. پسې ورغلم، څراغ بل سو. یوه وړه نجلۍ پرته وه، 7 کلنه یا تر دې یو څه ډېره، خو نجلۍ وچه کلکه وه. کله کله به یې زګیروی سو، به یې ټوخل، تیزه تیزه ساه به یې ووهله، بیرې ته به غلې پرېوته. زه پورته په تخته کې ورته کښېناستم. د نجلۍ د مخ په راوتلو هډوکو یوازې خړ پوستکی پروت و. کوچني هلک په وړه ژبه وویل: ادې، ولې دې ژړل؟ ډوډۍ نه سوه درته پاتې؟ ښځه غريو واخیسته: نه ګرانه، خور ته دې خفه وم. یو دم یې تر ماشوم لاسونه را وګرځول. وخت ووت، ماشوم هماغسې د غېږې نه جلا کاوه. وروسته یې په ژړا کې وویل: د خور د علاج نیمایي پیسې مې پیدا کړې، پاتې یې بل وخت راکوي. هلک خپله مور پر تندي ښکل کړه، مخامخ ورته ودرېد. ښځې پر خپل مخ ټیکری ورکش کړ، په ژړا کې یې وویل: ګرانه، د لیدو وړ نه یم، مه راته ګوره. ماشوم په خواره خوله وویل: ولې؟ ښځې څراغ ته ورپو کړل. همالته د خپلو اولادونو تر څنګ پر زاړه لیکي لیکي ټغر پرېوته. ما یوازې سلګۍ اورېدې. څه به مې کول؟ له هغه ځایه راووتم، خو پوښتنې راسره پاتې وې. له چا به مې معلومات غوښتل؟ نه پوهېدم. یو دم مې کړپ واورېد. د ستورو رڼا ته مې یوه توره پیشو ولیده. پیشو د دیوال پر سر روانه وه. ورغلم، پر سرداو ورته کښېناستم، خو پیشو د کونډې په اړه ډېره نه پوهېده. لنډه یې را یاده کړه چې د کونډې په کور کې تر اوسه د غوښې بوی نه دی حس کړی. له ناتاره یعنې په شړومبو کې لنده ډوډۍ پرته بل څه نه خوري. نو نه یم ورته راغلی. پیشو ته یې وویل: داسې څوک ستا چې د کونډې په اړه معلومات راکړي؟ یو زوړ سپی دی، 2 کاله د دوی کره و، خو کله چې د کونډې خاوند مړ سو، ګېډه یې نه ډکېده. ټوله ورځ به د کلي په ډیرانونو ګرځېده. اخر یې د مجبوریت له مخې کور پرېښود. اوس د ولسوالۍ په بازار کې د قصابیو مخې ته پروت وي. په خبره کې ورولوېدم: خو هلته ډېر سپي دي. پیشو هوښیاره وه، زما مطلب یې ژر واخیست. زوړ سپی په اسانه موندلی سي، کیڼه پښه درنه پسې اخلي. یوه شپه د یوه کور سره چرګه ګیدړې وتښتوله، خو سړي زاړه سپي ته ټوپک ونیو، ډز پر پښه ولګېد. پیشو همدومره خبرې وکړې، په ادب یې له ما لار وغوښته او خپله مخه یې ونیوله. زه په هماغه شپه د ولسوالۍ بازار ته لاړم. زوړ سپی مې په اسانۍ وموند. د دوکانونو شاته یې د حلالو شویو غواوو پاتې سوي چې وینې څټلې. لومړۍ پوښتنه مې د کونډې د مېړه په اړه وه. سپي ښه خوله ترې وهله. را یاده یې کړه چې له کونګریتوبه ورسره و. د کونډې مېړه په کلي کې کوچنی دوکان درلود. یو سهار ښار ته په سودا پسې لاړ، خو مازدیګر یې په تابوت کې راوړ. کونډې ځان له ځمکې ویښته یې شکول، خو ګټه یې نه درلوده. د کلیوالو له خبرو پوه سوم چې د سورلۍ موټر په ماین ختلی و. دوی په خپلو کې سره ویل چې مړی د ښکارېدو نه دی. زما هم زړه ته ولوېده. له تابوته د سوځېدلو غوښو بوی راته. بس کونډې ته غمونه ورمخه کړه. پوډري لیوره دوکان خرڅ کړ او ایران ته لاړ. کونډه سوال ته مجبوره سوه، خو د انسانانو زړونه سخت دي. وچ ډوډۍ به یې په سختي موندله. وروسته یې لور ناروغه سوه. نه پوهېږم چې څه بلا وهلې ده،
خو علاج یې ډېرې پیسې غواړي. جوجو غلی سو، پر غول یې لاس تېر کړ، رڼا ورکه سوه. تواب په غريو کې وویل: کونډه د خپلې لور د تداوي لپاره زما له تره سره پرېوته. جوجو وویل: تره دې شرط ورته ایښی و، نن به یې پاتې 2,500 افغانۍ هم ورکړې وې. تواب یې په خبره کې ورولوېد: تره مې باید خپله سزا وویني. جوجو وویل: ګرانه، دومره سره مه پسې ګرځوه، ما ته یې پرېږده. تواب سترګې رڼې کړې، مور یې تر څنګ ناسته وه. هغې ورو وویل: سره غرمه دې کړه، مکتب دې هېر دی؟ هلک د باندې ووت، په چوتره کې هېڅوک نه و. پر دسترخوان خیرنې پیالې، توره چایجوشه او له پاستو ایستل سوي خامې ژۍ پرتې وې. تواب له ساه بوکه راوایسته، څو لپې اوبه یې مخ ته ور واچولې. د تره له غوسې ډک غږ یې واورېد: واه نه لمونځ نه اودس، د سپي غوندې مردار مخ دې نیولی دی، خدای ته به څه وایې؟ تواب ور وکتل، تره یې د دالان په وره کې ولاړ و. تواب کوټې ته ننوت، د تره له ملنډو ډک غږ پسې ورغلی: دا کور به برکته کړې. تواب بکس ور واخیست، مکتب ته لاړ. ټوله ورځ یې د خولې خوند بد و. غرمه یې کور ته زړه نه کېده. کلا ته نږدې سره لمر ته د لښتي پر ژۍ کښېناست، پښې یې اوبو ته ور وغځولې. یو دم یې تلی وتخنېد، ناره یې کړه، په بیړه ودرېد. جوجو له اوبو راووت. تواب وویل: زړه مې دې بوټ راوایسته. بیرته غلی کښېناست. جوجو وویل: چورت دې سم نه دی. د تواب شونډې وخوځېدې. تره ته مې غوسه راځي، خو تر هغه مې هم کونډې ته خوا بدېږي. جوجو وویل: ما یې فکر کړی. تواب په حیرانۍ ورته وکتل. جوجو وویل: له بکسه دې قلم او کاغذ راوباسه. هلک هماغسې وکړل. جوجو وویل: ولیکه. څه؟ ولیکه تا د یوې مجبورې ښځې عزت ته په سپکه وکتل، بس په 2-3 ورځو کې به د ټوپک خوله در واوړي. جوجو غلی سو، کاغذ ته یې وکتل، ویې ویل: ښایسته خط نه لري، خو بیا هم ښه دی، لوستل کېږي. کاغذ یې د هلک له لاسه کش کړ. تواب مخامخ وکتل. لرې د غونډۍ په لمنه کې تور سیرلي د تورو ټکو غوندې ښکارېدل. ورو یې وویل: ښه نو دا خط څه کوې؟ ځواب یې وانه ورېد. ورمېږ یې کوږ کړ. جوجو نه و. تواب کور ته لاړ. ډوډۍ یې له مستو سره وخوړه. اوږد وغځېد. مازدیګر یې وږه وخوځېده، خور یې وه. هغې په خواشینۍ وویل: پلار مې ډاکټر راوست. تواب په بیړه کښېناست، سترګې یې وموښلې. څوک ناجوړه دی؟ لالا مې سړی تبې نیولی، په دې ګرمۍ کې غبرګې بړستنې ورباندې پرتې دي. تواب ولاړ سو، د تره کوټې ته ورغلی. ډاکټر پیچکاري ډکوله. پلار او نیکه یې غلي ناست وه. تواب خپل تره ته وکتل، لړزې اخیستی و. پر لاندنۍ چاودلې شونډې ډومبک وینه پرته وه. تواب خپلې کوټې ته لاړ. ورو یې وویل: جوجو. ځواب یې وانه ورېد. منډه یې واخیسته، د کلا د دروازې تر مخ ودرېد. جوجو باغ ته لاړ، د انګورو د تاکونو په منځ کې ودرېد. چیغه یې کړه: جوجو! پر سوله شنو پاڼو خړې مرغۍ والوتې. تواب پر پوله کښېناست. شیبه ووته، پزه یې کش شوه. جوجو وخندل: کوټ 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 کوټ! ډېره پسې وګرځېدې؟ تواب په غوسه وویل: ځان راوښیه، په تره دې څه ټکه راوستېده؟ پر پوله سپینه رڼا راوګرځېده. ګرانه، تره دې ډېر بې زړه دی. نو تا څه وکړل؟ هېڅ. کونډې ته یې یوه ارزان بیه ګوتمۍ اخیستې وه، راپټه مې کړه. تره دې غرمه ویده و، ګوتمۍ او کاغذ مې په خولۍ کې ورته کښېښودل. خرهاری یې د زغملو نه و. غوسه راغله، پر پزه مې خوله ور ولګوله. سړی نیغ کښېناست، خولۍ ته یې وکتل، رنګ یې والوت. کاغذ یې ولوست. چیغه یې کړه. شا پر تخته بې سده پرېوت. تواب په خبره کې ور ولوېد: که یې زړه درېدلی وای بیا؟ جوجو وویل: ځورېدا ورته ښه ده. دی به تر اوسه په دې فکر کوي چې په رڼا ورځ یې څنګه په خپل کور کې خط او ګوتمۍ په خولۍ کې ورته کېښودل. جوجو غلی سو. وروسته یې یو دم وویل: له کونډې سره مرسته کوې؟ هو. نو یو بل خط هم ولیکه، 2-3 ټکي بس دي. په 2 ورځو کې د کونډې لپاره د 50 لکو افغانیو تیارول او کدیس مرمۍ. دا هم ولیکه چې پیسې به د شپې 12 بجې په زړه ژرنده کې ږدي او له کونډې به لرې ګرځي. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل:
بله چاره نه وینم، خط په پاکټ کې واچوه، تره ته دې ووایه چې له فوټباله راتلم، له ګڼو ونو یو ناشناخته سړی راووت. سپېره ډبل بریتونه یې لرل، سترګې یې سرې وې، پر مخ یې یو لوی تازه زخم ښکارېده او له جیبه یې د توپنچې میل راوتلی و. همدا پاکټ یې راته ونیو. تواب غلی کښېناست، مخې ته یې وکتل، پاڼې وې، لاس یې ور وغځاوه، نرۍ څانګه یې په دوو ګوتو کې ټینګه کړه. کړس سو، څانګه ماته ملا لاندې وځړېده. په نوي پیدا سوي چولک یې ژرندې ته وکتل. ړنګ دیوالونه له ورایه ښکارېدل، د ژرندې زړه ناوا وچو بوټو نیولې وه. تواب ورو وویل: جوجو. ځواب یې وانه ورېد. کونګ نارې کړې. تواب په بېړه پورته وکتل. د ونې په ګڼو پاڼو کې هېڅ هم نه ښکارېدل. سپینې سپوږمۍ ته پنډې ورېځې ور روانې وې. له کلي د سپیو غپا راتله. پاڼې وخوځېدې. هلک په بېړه ولاړ شو. جوجو وویل: زه یم. تواب سوړ اسویلی ویست، بېرته کښېناست. سپینه رڼا راتاوه سوه. جوجو وویل: وختي راغلی یې؟ تواب ژرندې ته کتل. جوجو وویل: بې ځایه مه وېرېږه. تواب په خبره کې ور ولوېد: اوس هم د زړه په زور راغلم. جوجو وویل: یوه ښځه مې ولیده، ماشوم یې د بلاو او لیوانو په کیسو ویداوه. ویرونکې خبرې ورته کولې. ویل یې د باندې توره بلا ولاړه ده، که ویده نه سوې یوه ګوله به دې کړي. ته هم نه یې ملامت، ډاډه یم مور یا انا به دې دارنګه کیسې درته کړې وي. څوک چې په ماشومتوب کې وویروي، په لویوالي کې لوی زړه مه ورنه غواړه. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. هغه د ژرندې ړنګو دیوالونو ته وچې سترګې نیولې وې. جوجو وویل: مه وېرېږه، موږکان دي، په رالوېدلو وچو پاڼو خېږي. تواب هماغسې ژرندې ته کتل. جوجو وویل: اه ګرانه، زړه دې مه خوره، شپه تر ورځې ښه ده، انسانان ویده دي، تاوان نه رسوي. جوجو غلی سو. چوپه چوپتیا وه. پر پاڼو د موږکانو د تېرېدو غږ راته. لرې یوه چرچرک نارې وهلې. شیبه ووته. جوجو وویل: اوس یې وخت دی، تره دې باید راغلی وای. تواب په خبره کې ور ولوېد: راځي؟ ډاډه یې؟ ډېرو قدرمنو او زړه ته راتېرو محترمو اورېدونکو، د جوجو ناول اوومه برخه پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. تر بیا او بلې برخې زه درڅخه اجازه غواړم. تاسو ټول ته ښه وختونه غواړم. رنګین خوبونه. لوی رب جل جلاله مو مل شه.